سلامونه قدرمندو مینوالو په دې تمه یم چې ټول به درته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. راغلی یم لوګر ته او لوګر ته بیا ځو پاسه د غره څوکه چې تاسې کومه وینئ هغې غره څوکې ته به خیږو او یو دوه ټپې رایاده شوی چې د پیر بابا لارې دې سختې د ګلو لښتې زه پې ستا لپاره ځمه او پیره بابا په ډاګ یې وله په تا تېرېږي دیوانه بابا له ځینه دیوانه بابا له خو نه ځو خو خیر زو پاس چکر ویو شعرونه ټپې دا به هم کوو چکر به م ویو او پاس له غره له څوکې څخه به بیا تاسو مونږ د مکمل کلي د منظره د ویو به هم تاسې در وښیم د له مونږ سره اوسئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. قدرمندو دا لرې نه ډېره کوچنۍ غونډۍ ښکارېدله اوس په دومره کې لاره ووایه سمې ستړي کړلو موږ نه هغه ماشومان تکړه دي پاس والا موږ نه تکړه وو هغې ځان ورساوه او موږ لا پاتې یو دا خو له لرې نه ډېره غټه البته وړوکۍ غونډۍ ښکارېدله خو داسې کله خپله ورته نږدې شي فقط ډېره غټه ده او سړی ډېر زیات ستړی کوي دا یې لا لومړۍ غونډۍ وه وروسته مو د الله مل چې ډېره اوږده لاره پاتې ده او کیمرامین هم تکړه ده په داسې د غره کې روغ سړی نه شي ختلی او هغه له کیمرې سره منډې وهي د ده نه هم خاصه مننه کوم نو راځئ الله مو دې مل چې اوس خو مو نیت کړی ده اوس به ورخیږو وایي چې نیت صفا منزل اسان ساحې نه د لاندې کلي ډېر ښه ښکاري او ډېره یوه غټه ساحه ده چې دلته پکې له زراعت څخه کار واخیستل شي نو په دې ساحه کې خوند کېږي خو لاندې شي تاسو کتلی شئ ډېره یوه غټه ساحه ده څه ناڅه پټي کرل شوي هم دي خو نور ټوله شاړه پرته ده چې په دې کې ابادي وشي په دې کې کښت وکرل شي او نه یوازې زموږ لپاره بلکې وطن لپاره هم ډېر مفید او توانیدی شي نو الله مهربانه ده لږ لږ ابادۍ شوي دي اوس هم او چې نور ابادۍ هم کېږي وطن به ښکلی کېږي او دغه منظره دغه ویو به لا ښه پکې ښایسته راځي نو زمونږ سفر لا ډېر اوږد پاتې ده یاره څو هم کې نیمایي ده هم را رسېدلي تاسو کتلی شئ دلته البته تیږه هم پکې کېږي له دې غرونو څخه زمونږ دې سره کار نشته خو خیر اوس مو ویلې مالپاس څوکې ته به رسېږو ځوانان هم سره سره ستړي شوي هغه هم پکې راوله ملګرو بالاخره راورسېدلو د غره یاره نیمایي به نه وي ښکته دومره لار چې تاسو وینئ دا مو خلاصه کړې ده او مونږ کې چې بیا تکړه ده هغه وړکی خورې مې ده سلیمانه ودرېږه دومره ډېر دمه مو کړي دي خو دا یو تیز روان ده لکه بیخي په هواره شوه روان یي یاره آفرین دیو خلکو ته چې دوی د ایران او ترکیې هېوادونو ته ځي په دغه لاره باندې په دې غرونو باندې زه خو نن دغه مهاله راغلی یم هغه لاندې چې دا زمونږ کلی ده نو سخته زیاتې دامې مو کړي دي ودرېږه والکه ودرېږه نو لږ پاتې ده د پاسو کې ته به ځو یاره نیمایي نه داسې وکړه چې نیمایي نه را تېر شوي یو
خو ډېر زیات مې ستړی کړم او سخت پښیمانه مې خو څه وکړو د پښتون غیرت نیولی یو ښه خو ستا د صفت محتاجه نه یم زه خپله عنوان یم مضمون یم پښتون یم سلیمانه ستړی نه شولې لږ به ستړی شوی زه خو ډېر سخت ستړی شوم خورا تکړه وې ښه ډېر زر راورسېدلې او دا ځوانان خو ګورې هغه له ما دوی ډېر زیات سست وو ما نه ډېرې دمې کړي دي خو خیر لږه لاره پاتې ده چې هغه سپینه تیږه چې تاسو کومه وینئ هلته به ځو او دې ځای نه چې کومه تاسې دغه منظره ګورئ ډېره ښکلې ښکاري او بل هوا هم ډېره صفا ده څنګه چې تاسو کتلی شئ هغه پورې زموږ کلی ده نو هغه بیا شاته چې کوم دي هغه د سلطان صاحب غرونه ورته ویل کېږي هغه د سلطان صاحب غرونه دي نو هلته واوره هم پرته ده هلته زیاتره وخت واوره کېږي خو په دې غره واوره نشته نو راځئ دغه مزل نور هم راسره تعقیب کړئ او بالاخره بیخي نږدې یو زه له ټولو شاته یم او همدغه څوکه ده دا د غره وروستنۍ څوکه ده تاسو کتلی شئ بس د دې غره دغه وروستۍ تیږه ده او موږ چې کوم ځای ښودلی وو بالاخره راورسېدلو بالاخره چې موږ کومه لوړه سطحه ټارګېټ کړې وه هغه ځای ته راورسېدلو او دغه سطحه د غره تر ټولو څخه لوړه سطحه شمېرل کېږي چې موږ اوس راورسېدلو زه به کښېنم دا به وکړم او یو څو خبرې به در سره شریکې کړم هغه په دې چې شاته کوم کلی چې معلومیږي درته دا بیا د زرغون شهر کلی ورته ویل کېږي او هغه غرونه چې کوم دي واوره سپې پرته ده هغه د سلطان صاحب په غرونو کې شمېرل کېږي او لاندې د مونږ کلی پروت ده تاسو لیدلی شئ او زما د ښي طرف ته کوم غرونه چې دي البته نور دا ښکته حسابېږي د غرونو لوړه سطح همدغه ده نور پسې له ډېر څه دا غرونه افغانستان دی واقعیت چې غرونه دي ډېر جګ جګ غرونه هم دي او ډېره صافه هوا ده پکې هوا ډېره خوندوره هوا ده او بل دومره لوړه سطحې ته راغلي یو چې تاسو د دې لړه چې ورته ویل کېږي مونږ لړه ورته وایو خو تاسو کتلی شئ البته دا ګوره ښکته ښکاري او مونږ ترې اوچت ښکارو نو ملګرو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او دا غرونه افغانستان دی دا ویډیو در سره ښه ډېره شیر کړئ چې هر چا ته ورسېږي او بل ځینې مسافر ملګري زمونږ البته د کلي ملګري دي مسافر دي په نورو ملکو کې هغې به هم دا خپل کلی وویني نو ویډیو در سره شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته ورسېږي نو مونږ ته اجازت راکړئ د الله حافظ ښه وخت ولرئ